د ورور ته پوښ کړی دی چې یو حدیث تا بیان کړی دی په درس کې چې 3 کسان دي هغوی ته ملائک نه نږدې کیږي او په هغې کې یو دی چې کافر کله مردار شي نو د هغه بدن ته ملائک نه نږدې کیږي نو سوال بیا دا دی چې د ده نه ملائک منکر او نکیر په قبر کې تپوس څنګه کوي چې ده ته نږدې کیږي نه الجواب اولنی خبره خدا دا سوال داسې سوالونه هغه څوک کوي چې هغه مسلې ته سوچ کوي ستاسو ذهن کې چې دې سوال راغلی نه د هغه انسان ذهن ته دا سوالونه راځي چې هغه سوچ ډېر کوي مسله کې او مسلې ورته یادي نن یې واورېد دا حدیث نو بیا یې زړه کې دا سوال هم راغی چې یاره دا منکر نکیر به څنګه نږدې کېږي چې رسول سلم وایي چې کافر چې مردار شي نه ملائکو ته نه نږدې کېږي جواب د دې سوال هغه دا دی چې په سنن ابي داود کې امام ابو داود رحمه الله روایت راوړی د عمار بن یاسر رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم وایي 3 لا تقربهم الملائکه 3 قسم خلق دي ملائکو ته نه نږدې کېږي جیفة الکافر د کافر مرداره چې د مرشي مردار شي والمتضمخ بالخلوق او چې د زنانو خوشبویانې لګولي او هغه رنګونه والجنوب او چې سړی د جنابت په حالات کې الا ان يتوضا مگر دا چې اودس وکړي او دا حدیث صحیح حدیث دی او د دې مطلب دا دی چې د رحمت ملائکو ته نه نږدې کېږي د رحمت ملائک برکت والا ملائک ځکه چې دا سړی د رحمت او د برکت حقدار نه دی نو ځکه هغه ملائک د ده خواله نه راځي او مراد د دې نه دا دی چې دا خبر رسول صلی الله علیه وسلم دې لپاره وکړه چې دا خلک د دوی د کارونو نه او د دوی نه ځان ساتي یو روایت کې ورسره دا راځي امام بیهقي رحمه الله دا روایت راوړی او د حدیثو دا علم ډېر ناشنا علم دی خو په دې باندې هغه سړی پوهېږي چې د حدیثو سره تعلقي او بیا د اهل الحدیثو سره تعلقي په دې باندې هغه پوهېږي یو حدیث کې د راځي ښه واضح حدیث 3 لا تقربهم الملائکة بخیر 3 قسم خلق دي چې ملائکو ته نه نږدې کېږي د خیر په ارادې سره یعنی دین علاوه ملائک راتلی شي خو د خیر دپاره نه هر چې ملک الموت ته او دغه 2 ملائک چې کوم لیکل کوي کرام کاتبین او دغه شان د عذاب ملائک او منکر او نکیر دوی راځي دوی بدن ته پوس کوي تاسو ته بل حدیث بیان کوم ابو طلحه رضی الله عنه روایت په صحیح بخاری صحیح مسلم کې شته رسول صلی الله علیه وسلم لا تدخل الملائکه بیتا فيه كلب ولا صوره هغه کورته ملائک نه نوځي چې پای کې تصویرانی او پای کې سپي نو امام نووي رحمه الله صحیح مسلم په شرح کې دا خبره کړې ده چې دلته مراد اما هؤلاء الملائکه کم ملائک چې دلته مراد دي نو دا کم یو دي فهم ملائکه يطوفون بالرحمه والتبریک والاستغفار دا هغه ملائک چې د رحمت لپاره راځي د برکت لپاره راځي بخانی غوړي د مؤمنانو لپاره دین مراد دغه ملائک دي اما الحفظه فيدخلون في كل بيت هر چې هغه ملائک دي چې هغه اعمال لیکي دوی هر کور ته نه نوځي هغه به دې ته نه ګوري چې کور کې سپې دی او په دې کور کې تصویر دی واضح شو دا سوال کنه نو مراد کم ملائک شو مراد ملائک د رحمت ملائک د برکت او هغه چې مؤمنانو لپاره بخانی غواړي هغه ملائک د تنه نږدې کیږي نور د عذاب ملائک او د مرګ ملک او دغه شان منکر او نکیر دا به ته نږدې کیږي والله اعلم